السلام علیکم ټیکنیکل ریحان چینل ته ښه راغلاست. ګرانو کتونکو نننۍ ویډیو د دې په باره کې ده چې څنګه موږ د یوې کرنسۍ نه بلې کرنسۍ ته ډالر لیږدولی شو. یعنې موږ سره په یوه کرنسۍ کې ډالر دی غواړو چې بلې کرنسۍ ته یې چینج کړو، نو هغه به په څه طریقه چینج کوو. نیم ملګري راځي دغه لینکونه ورته راخلي، نو بیا یې په دغه کې پیسټ کوي، هغه ډالر ورڅخه ورک شي، هغه په دغه کې نه راځي، جنس په جنس کې تبدله کېږي. صحیح ده ملګرو. نو کله چې تاسو جنس په جنس کې تبدله کوئ، نو په دغه طریقه نه راځي چې تاسو بي ایس ډي ته راشئ او بیا دغه لیکنه راواخلئ، دا کپي راواخلئ، په هغه کې پیسټ کړئ، یا بي ان بي سمارټ چین کې پیسټ کړئ، یا ایس ټي ټي یا ټي آر ایکس کې پیسټ کړئ، تاسو ته ډالر راځي. نه، په دغه طریقه کې تاسو ته ډالر ورکېږي. په دغه طریقه هیڅ تاسو ته دغه ډالر نه لیږدول کېږي. نو ملګرو ما سره اوس تاسو وګورئ چې بي ایس ډي کې راسره 11 ډالر دي، دغه ځای کې هم ورکړی دی چې ما سره بي ایس ډي کې 11 ډالر دي او مجموعه ډالر 12 راسره دي. نو یو څه اندازه بي ان بي هم راسره ده، نو ځکه مجموعه 12 ډالر دي. نو زه اوس راځم چې دغه بي ایس ډي ډالر یو ایس ټي ټي ته واړوم. دغه بي ایس ډي ډالر 11 ډالر دی، غواړم چې دې څخه 10 ډالره یو ایس ټي ټي ته واړوم. نو څنګه به تاسو کوئ؟ نو تاسو به راځئ دلته تاسو ته دغه اف درکړی دی سویف، دا سویف نه به کله تاسو کلیک وکړئ، کله تاسو په سویف نه کلیک وکړئ نو دغه به دا شی وي، بي ان بي به سر کې وي، بي ایس ډي به لاندې وي. اوس زه غواړم که نه چې بي ایس ډي نه ډالر بي ان بي ته واړم، دغه ځای کې به تاسو دغه نه کلیک وکړئ، نو دا کوټ ته شو. نو اوس زه غواړم چې بي ایس ډي خو په سر کې شو، بي ایس ډي نه یې راوړم یو ایس ټي ټي ته، خو نو دلته ما سره بي ان بي ده، نو تاسو به راشئ بي ان بي نه کلیک وکړئ. کله بي ان بي نه کلیک وکړئ، دلته تاسو ته کرنسیانې رااړوي چې کومې کرنسۍ ته یې لګي. زه ورته راځم سرچ ته، سرچ کې ورته لیکم یو ایس ټي ټي چې ماته یې زر راواړوي. نو دلته ورته لیکم چې یو ایس ډي ټي، نو دلته زه سرچ کوم چې ماته یو ایس ټي ټي راواړوي. نو دغه د ماته یو ایس ټي ټي راواړوله، دغه ده. نو زه دا نه کلیک کوم، نو ماته دلته راغله اوس یو ایس ټي ټي. اوس زه غواړم چې بي ایس ډي نه یو ایس ټي ټي ته ډالر واړوم. نو تاسو به راځئ، نو دلته به دغه ځای نه کلیک کوئ. نو زه دلته راځم، دا نه کلیک کوم او د صفر کلیر کوم. نو دلته به زه اوس 10 ډالر ورته لیکم، 10 ډالر سویپ کوم چیرې یو ایس ټي ټي ته. یو ایس ټي ټي ته ماته دلته راواړول چې 10 ډالره اوس د بي ایس ډي نه رااړوم. نو تاسو به راشئ دلته د کنفرم نه کلیک وکړئ، دا کنفرم کنټینیوز نه کلیک وکړئ. کله تاسو کنټینیوز نه کلیک وکړو نه به اتومیک ډول 10 ډالره یو ایس ټي ټي ته ډایرکټ بدل شي. نو دلته تاسو نه د خپل د ولیټ کوډ غواړئ چې دغه کوډ ورکړئ، نو تاسو ته خلاصېږي. لږ ورته انتظار اخلو، لوډینګ اخلي چې دغه لوډینګ سر ته ورسیږي، لږ ورته انتظاریږو. نو ملګرو دغه ځای کې ماته راواړول چې غواړي چې بي ایس ډي یو ایس ټي ټي ته راواړوي. زه ورته وایم چې هو. نو دلته به تاسو راځئ، نو دلته به دغه کنفرم نه دا ځینې کلیک کوئ. نو کله چې تاسو یو شی رااړوئ، نو سر کې به ورته هغه شی لیکئ، یا مقصد ما چې بي ایس ډي ورته سر کې کړه، یو ایس ټي ټي مې ورته لاندې کړه. نو که ما غوښتلی چې یو ایس ټي ټي بي ایس ډي ته واړوم، نو ما بي ایس ټي ټي سر کې اچولی وی، بي ایس ډي به کوزه اچولی، خو ما نه غوښتل، ما غوښتل چې بي ایس ډي یو ایس ټي ټي ته واړوم. سر کې بي ایس ډي وه، لاندې یو ایس ټي ټي شوه. نو دلته زه د کنفرم نه کلیک کوم. کنفرم دلته تاسو نه د ولیټ خپل کوډ غواړي، زه خپل کوډ ورکوم د ولیټ. نو دلته ماته اوس مکمله طریقه باندې واوړي. اوس دلته لږ لوډینګ اخلي، دا لوډینګ ته لږ انتظاریږو. نو ملګرو تاسو به راشئ، بیا دغه علامه بیا تاسو ظرف کړئ. نو دلته ماته اوښتې دي، اوس راځم دغه ځای خپل ځای ته راوړم دغه ځای ته، نو زما ډالر به بیرته اوښتې وي. نو ملګرو دلته اوس ریفریش ورکوم چې ډالر وړي. نو ملګرو دغه یې اوښته ډالر بي ایس ډي یو ایس ټي ټي ته راغلل، او بي ایس ډي کې راسره 1 ډالر پاتې شو. نو بي ان بي یو ایس ټي ټي کې نه ډالر، بي ایس ډي لږه جګه ده، نو ځکه ما 10 ډالر یو ایس ټي ټي ارزانه ده، پکې کم شول. نو ایس ټي ټي په بایننس لخوا جګه شوې ده. نو دغه ځای کې وګورئ ماته یو ایس ټي ټي 9 ډالره سویپ شول. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې بي ان بي یا هره کرنسي چې وي، دا یا بي ایس ډي یا یو ایس ټي ټي نه هره کرنسي چې وي، تاسو په دغه طریقه اړولی شئ. نو کله چې سویپ ته راغلی، نو ملګرو که تاسو سره اوس غواړئ چې یو ایس ټي ټي واړوئ بي ایس ډي ته، نو زه اوس غواړم چې یو ایس ټي ټي خپله یو ایس ټي ټي بیرته بي ایس ډي ته واړوم. نو تاسو به دلته داخل ته کلیک وکړئ په دغه ځای نه، نو یو ایس ټي ټي پورته شوه، بي ایس ډي پورته شوه. نو غواړئ چې یو ایس ټي ټي اړوئ بي ایس ډي ته، نو کوم شی چې
کوز راړوئ نو هغه به کوز وي او چې کوم شی نه ورلګوئ کومې کرنسۍ نه ورلګوئ به پوس اچول. نو زه اوس نه غواړم چې واوړي دا یو STD دې وي راسره. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې دغه کرنسیانې له یو ځای نه بل ځای ته بدلې کړئ. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي معلوماتي وي مخکې له ملګرو سره یې شیر کړئ، ویډیو ته لایک ورکړئ، سبسکرایب یې کړئ او د بیل بټن هم ورپسې ووایئ. مننه.